د مۍ 3 چې د رسنیو د ازادۍ له نړیوالې ورځې سره برابره ده، په کابل کې یو شمېر خبریالان د دې ورځې د نمانځنې په موخه راټول شوي دي. که څه هم دغه خبریالان د تېر کال په پرتله وضعیت ښه ګڼي، خو په خبره یې چې لا هم په افغانستان کې پر رسنیو لګېدلي محدودیتونه پر ځای پاتې دي، چې تر ډېره یې د رسنیو مفهوم تر سوال لاندې کړی دی. له رسنیو باید د حقایقو د خپرولو حق وانخیستل شي. که چېرته له رسنیو د حقایقو د خپرولو حق واخیستل شي، بیا رسنۍ کوم مفهوم او کومه معنا نه لري. زموږ هیله دا ده چې حکومتي ادارې یا امارتي ادارې پر وخت اطلاعات له رسنیو سره شریک کړي. د رسنیو پر وړاندې چې کوم محدودیتونه دي هغه پای ته ورسیږي او دغه راز اقتصادي او مالي ستونزې حل شي. طالبانو د نورو محدودیتونو ترڅنګ د ښځینه خبریالانو پر کار هم زیات بندیزونه لګولي دي. ښځینه خبریالانې وایي چې د ښوونځیو بندول دې ته هم زمینه برابره کړې چې په راتلونکي کې به د ښځینه خبریالانو ځای تر ډېره خالی وي. اولین چیزی که میتونه دولت افغانستان انجام بده حفظ کردن خبرنگارای دختر در زمینه یا در محوطه اطلاع رسانی است، به خاطر از اینکه در حال حاضر درس و تحصیل برای دخترها وجود نداره. پس اگر این نسل و اگر این بخش و یا این دخترایی که همین لحظه در بخش اطلاع رسانی کار میکنن اینا نتونن کار بکنن و ادامه بدن، پس جایشان طبعا خالی میباشن. بل لور ته د آزادو خبریالانو د اتحادیې مسؤلین وایي چې په اوسنیو حالاتو کې د افغان خبریالانو لپاره تر اقتصادي ستونزو رواني خوندیتوب اړین دی. دغه مسؤلین وایي چې په مرکز او ولایاتو کې د خبریالانو رواني ستونزو ته باید پاملرنه وشي. یو څه چې مرکز او ولایاتو کې خبریالان ورته ډېر اړتیا لري، که چیرې اقتصادي ستونزې هم نه وي، که چیرې اطلاعاتو ته لاسرسی هم وي، خبریال رواني مسئولیت ونه لري، روان آرام نه وي، هغه به نشي کولی چې په ښه توګه یو خپل کار ترسره کړي. خو بل لور ته طالب ویاندویان ځانونه په اسلامي چوکاټ کې د بیان ازادۍ ته ژمن ګڼي. دغه چارواکي وایي چې په افغانستان کې د رسنیو په برخه کې مثبت بدلون راغلی دی. عدم هماهنگی یک مشکل بسیار بزرگ است که بین رسانه و بین مسئولین، البته الحمدلله در مرکز خیلی هماهنگی خوب ایجاد شده. ارزش رسانه ها، ارزش آزادی بیان، ارزش و یک حق دسترسی به اطلاعات به همه ما شما معلوم است. الحمدلله بسیار تغییرات مثبت را ما شاهد هستیم. بل لور ته د افغانستان د خبریالانو مرکز په خپل تازه راپور کې ویلي چې افغان خبریالان له خپل بنسټیزو حقونو محروم او د تیر کال په پرتله له زیاتو محدودیتونو سره مخ و. د مۍ 3 چې د رسنیو د ازادۍ نړیواله ورځ ده، د نړۍ په ګوټ ګوټ کې نمانځل کیږي. افغان خبریالان هم هیله لري چې تر راتلونکي کاله پورې پراته خنډونه لیرې سي. دا چې طالب چارواکي به څومره د رسنیو ارزښت ته ژمن پاتې سي لا څرګنده نه ده. شمس آرین، امریکا غږ.